Muslim men and women. او ماشاءالله زبردست توره ده دا مصری توره ده. ښه زما د نیکه د پرنګي چې په ملکن راتو زما نیکه په خونانو کې ولاړو پرنګي له لار نه ورکوله. اوه هو هو اتلس ګولۍ لګېدلې او خوله جوبل کړی مړ نه و ښه. غلام محمد صاحبو نو دا مې اورېدلي دي چې تاسو سره چې کوم دی دا پخوانی سامان هم ویپنز دي لکه مطلب دا سوړ موړ توره موره د پخوانی زمانې دا رښتیا ده او بالکل ټیک ده ثبوت په پیش کم ښه ښه ستا مخې ته به راوړم ښه اوس در سره شته دی اوس یې موږ ته ښودی شئ او توره شته ښه جي ښه ورشئ جي او ماشاءالله زبردست ښه زبردست دغه کوي دا ښه دا خو دا کومه توره ده دا مصری توره ده ښه زما د نیکه د پرنګي چې په ملکن راتو زما نیکه په خونانو کې ولاړو پرنګي له لار نه ورکوله. اوه هو اتلس ګولۍ لګېدلې او خوله جوبل کړی مړ نه و ښه. او دا توره ورسره دیر راغلی او سوات راغلی او زمونږ دا خلکو ملکن یې نیولی او پرنګي له لار نه ورکوله. ښه نو دغه توره ده تاسو یې لږ دغه ته لږ سمو دغه کوي داسې په پرتو یې کوي چې دا دغه یې وویني زمونږ دا ښه جي دا توره ده جي دا ستا د نیکه توره وه ښه او د ملکړ باندې چې کم جنګ شوی و په 1827 کې و په 1895 کې په 1895 کې ښه نو په هغې کې هغه استعمال کړې وه ده قلالان دا شهید چې دی دا د خالد سکندر علي نوم یې دی ښه سکندر علي هر ساته ښه سکندر علي مطلب ښه ټیک دغه شهید دی ښه دې وخت زما نیکه و ښه په دې وخت کې ستاسو نیکه د دوی سره ملګری و ښه ډېر زبردست یاره دا خو واقعي چې داسې یو تاریخي غونډه کې څیز دی دا توره ګرانو ملګرو او ګرانو کتونکو چې کم دی نو تاسو کتی شئ تاسو وګورئ د تورې دغه ته وګورئ د اوریجنلټي ته وګورئ دا د فولادو توره ده او دا د غلام محمد صاحب نیکه چې کم دی نو د ملکڼ په جنګ کې چې کم په 1895 کې شوی په هغې کې دا استعمال کړې وه نو واقعي د دې ډېر غټ اهمیت دی او غلام محمد صاحب چې کم دی نو د خپل ماضي سره دومره مینه ساتي چې هغه دا سیس چې کم دی نو محفوظ کړی دی ډېره زیاته مننه غلام محمد صاحب اوس پره ته تاسو خپل شاعري وکئ او مطلب دا دی چې تاسو د تورو خو ډېره غټه مزه وکړه او تاسو مطلب دا دی چې دا دغه شانتي نیولې دا هم دغه شانتي ونیسئ او تاسو چې راته اوس څه وایئ نو هغه راته ووایئ جي بسم الله الرحمن الرحیم د تورې برابر نظم پیش کوم دا اسلامي توره ده نبی چې جاری کړي دا احکام زنده‌باد نظام شرعي دی دا نظام زنده‌باد راوړي جبرائیل دا مصطفی ته دا اکبره بن پاسې پارو کې پس هدف کې ملغلره پیغام حقیقی دی دا پیغام زنده‌باد نظام شرعي دی دا نظام زنده‌باد نبی چې جاری کړي دا احکام زنده‌باد نظام شرعي دی دا نظام زنده‌باد وطن چې پاشر شي غوثوي شر په حقه دا عدل په بوته کې خیر بیایي د ورق کلام الهی دی دا کلام زنده‌باد نظام شرعي دی دا نظام زنده‌باد خور کړی پیغمبر دی ګوټ په ګوټ کې دا دنیا اصحاب جنګېدلي په ښارونو په بیلیا اسلامي حجازي دی دا اسلام زنده‌باد نظام شرعي دی دا نظام زنده‌باد مومن ته وایي السلام علیکم په بلوایا چې ورشي په مومن کله سلام مکمل وایي سلام نبوي دی دا سلام زنده‌باد نظام شرعي دی دا نظام زنده‌باد نوسې دی دا منظر فقه نعمان بن ثابت مذهب په مذاهبو فضالي لري ثابت امامي تابعي دی دا امام زنده‌باد نظام شرعي دی دا نظام زنده‌باد
غلام پا غلامی کی دا مولا منت مانی پا نظمی کی دا آقا منت مانی غلامی نظمی دے دا غلام زندباد نظام شرعی دے دا نظام زندباد نبی کی جاری کری دا احکام زندباد نظام شرعی دے دا نظام زندباد. محمد صاحب چا تپوس کړی و زموږ نه په هغه دغه کې یو پروفیسر صاحب و چېرې دوی د لباس ولې داسې اچوي د دوی چېرته د سیاسي پارټۍ سره څه تعلق دی که دا څه حساب کتاب دی تاسو د دې خبرې لږ وضاحت وکړئ جي دا ولې لباس میں شریعت برابر ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض رواه الترمذي وابن ماجه. د پیغمبر د خدای جنگي جنډا توره وه او وړه جنډه سپینه وه. کمیس پرتوګ مې سپین کله کمیس بره سپین راشي پرتوګ تور کله سپین پرتوګ مخکې راشي کمیس تور راشي. شریعت برابر لباس نه دی او دا ټوکې چې مشین دی په دنیا کې د صاحب دلانو جامه چې د سپینه ده په جنت کې د جنتیانو جامه شنه ده په دوزخ کې د دوزخیانو جامه زیړه ده او دا ټوپۍ چې مې سره په سر ده دا ډیپنس دی په بریکر ولاړ یم په بازار کې ډریور ته پته لګي چې سپایي ولاړ دی په ما نه راځي ښه بس ټیک شو که تاسو څه داسې او رښتیا دا یوه خبر هم چې کوم دی نو مخې ته راوستل غواړو چې ستاسو پیدایش تقریبا خواوشا 1940 دی او تاسو پیدل ګرځئ راګرځئ ډېر زیات ورزش کوم که نه ښه جي دې باره کې لږ څه ووایئ ورزش کوم پیدل ګرځم دا ورځې چې څکم روټۍ نه خورم ماښام په مړه خېټه روټۍ خورم صحت مې ښه دی ښه نظر مې هم ټیک دی ښکاري مې په هوا مرغۍ نه موله مې ښه یاد ساتئ ګوره دا ډېر خوراک چې دی دا نظر خرابوي ښه په انټرویو کې 10 کاله مخکې انټرویو وه اخیستله ما ته یې ویل چې دا ګران کار دی دا طریقه د چا ښودله ما ورته ویل قیمتي علم خدای راکړی د علم په رڼا کې ولاړ یم د قوم خدمت کوم. وعن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم رواه ابن ماجه. The seeking of the knowledge is the duty of every Muslim man and woman. علم کا تلاش کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کی فریضہ ہے. Seek knowledge even if it be in China. علم تلاش کرو اگر تمہیں چین جانا بھی. زیاته مننه غلام محمد صاحب ستاسو د دې دا کمې خبرې چې وکړې پکار ده چې زمونږ اورېدونکي چې کوم دی نو د دې نه سبق زده کړي او ستاسو نه یوه جذبه واخلي یوه انسپریشن واخلي چې مطلب دا دی چې ورزش کوئ په دې عمر کې ستاسو تقریبا 80 کاله عمر دی خو لکه مطلب دا دی تاسو ته هیڅ قسمه جسماني عارضه نشته دی او تاسو ښه خوشحاله او ښه ښکلی ژوند تېروئ ښه ساده ژوند تېروئ نو ډېره زیاته مننه والله تعالی مو ښاد او آباد لري. غلام محمد صاحب دا راته ووایه چې دا توره چې کم ده که نه دا چې د کم ستاسو نیکه و نو د هغه نوم درته یاد دی او تاسو سپین شهید یاد کړو نو د سپین شهید څه نوم دی په دې باندې لږه غونته کې رڼا واچوئ جي. ما په لاس کې دا توره چې دا زما ده لیکله په 1895 کې په ملکان کې اختر علي نوم یې وکړه تخالف دا قلالان دی دا شهید چې دی دا د خار دی خان دی سکندر علي نوم دی د ماما نوم یې سعادت خان دی د لور نوم یې روحان خان د پلار نوم یې نه معلومېږي مونږ کوشش وکړو د طرف زوی و د هغه نه محمود خان نوم دا په دغه ځای کې ناست دی او پیرنګي دا نوی بجلیګر چې دی دی د کمانګره وایي اخوا چې دا هغه مټه ده درګۍ دوه حصې ده توپ یې چل کړي وو دا غر به ایستو دا سړی د توپې په ګولۍ لګېدلی ښه سکندر علي شاه دا د خار دی خان دی ښه یاد ساتئ په 1895 کې شهید شوی دی ښه